میدان وردګ ولایت اوسیدونکي د اسلامي امارت له لوري د حکومي او حقیقي اشخاصو نفت، ګاز، روغتیا او نورو برخو کې د مالیاتو تخفیف او معافیت د عام ولس او پانګوالو لپاره ګټور بولي. دوی وایي په دې سره نه یوازې نرخونه ښکته کیږي بلکې پانګونې ته هم ښه زمینه برابروي. د عام ولس لپاره خو دا ګټه وکړله چې په دغه کوم جنسونه چې موږ لرو دوی کې موږ په دې مالیات اچول، جواز هم پورته په دې باندې دا جواز اچو، کره هم پورته په دا اچول. نو اوس چې کله هم جوازو کې فرق راغی او کله چې دا په مالیاتو کې فرق راغی، طبعا په دغه شیانو کې فرق راځي. دغه کوم مالیات چې کم سوي دي که نه یا معاف سوي دي، دا د پانګوال لپاره ډېر زیات اهمیت لري، ځکه دوی د خپله سرمایه هغه کومه چې فیصدي د مالیاتو ترې کمیږي هغه په سرمایه وراچي او په دغه کې به دغه دوی سرمایه چې ده ډېره لاسته راوړنه ولري. نو دغه چې ده ښه اقدام د دولت. د یاد ولایت اوسیدونکي له پانګوالو غوښتنه کوي چې په پانګونې سره ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او همدارنګه له هټیوالو غواړي چې د مالیاتو په تخفیف او معافیت سره د توکو په بیو کې کموالی راولي. اسلامي امارت نه زیات خوشحاله اوسو. د مالیې په بخش کې موږ سره زیات همکاري کړې ده، ډېره کمه کړې ده فعلا. او په دغه ټول افغانستان کې موږ له تجارانو نه دغه هیله ده چې پکې سرمایه ګزاري وکړي، دغه کوم ځوانان چې دغه ته کار زمینه مساعده سي. خوشحاله له مالیات دوی مالیات کم کړي دي او د وختي هغه باندې موږ هغه سوي دي، ډېر بهترین کار سوی ده. د مالیات چې کم سوي دي انشاءالله تعالی موږ دغه کار هر څه ښه سوي دي. موږ هم ولس ته یو لسګون یا 15 موږ خپله ورته په سودا کې انشاءالله امارات کړی ده. د ویلو ده چې د اسلامي امارت له لوري د حکومي اشخاصو مالیات له 100 سلنې له سلنې ته او د حقیقي اشخاصو تر 120,000 افغانیو کلنی عواید د مالیاتو څخه معاف دي او ترڅنګ یې په روغتیا او نورو برخو کې هم تخفیف وضع شوی دی.